خدای کړې حسام نور افغان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس، دا له مودو ستړی قهرمان ولس، دا په دین مین د مسلمان ولس، خدای کړې حسام نور افغان ولس. د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشئ. د کرهنې او مالدارۍ خپرونه ده. خپرونه کې درته زه کوچی ناصري ښه راغلاست وایم. درنو دوستانو، د نن ورځې خپرونه مو ځمکنیو توتانو ته ځانګړې کړې ده. موږ د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند وزیرو سیمې ته راغلي یو. دا کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا د حکیم آباد اړوند خیرمینې سیمه ده. دلته په ډېری ځمکو باندې ځمکني توتان کرل شوي دي. دا چې دغه ځمکني توتان څنګه کرل کیږي، حاصل یې څنګه ده، د کار په طریقه به تاسې پوه کړو، بیا د همدغه ځمکنیو توتانو مارکیټ څنګه دی، په دې تړاو به هم خبرې وکړو او د دې ترڅنګ د همدې ولسوالۍ د کرنیزې برخې له مسؤلینو سره به هم خبرې وکړو. دا چې دغه ځمکني توتان په زیاتېدو دي، په تیر کې څومره کرل کېدل، اوس په څومره ځمکه په خوږیاڼو ولسوالۍ کې کرل شوي، د خوږیاڼو ولسوالۍ په کومو سیمو کې بزګر دغه فصل کري، بزګر خپله د دغه فصل له حاصلاتو څومره خوښ دي. غواړو چې دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې د همدې خپرونې په جریان کې درته ځواب کړو. هیله مو دا ده چې خپرونه تر پایه ننداره کړئ، ملتیا مو وکړئ. زلیږي لکه ستوري شو رڼا زموږ هېواد، روان د ابادۍ په لوري بیا زموږ هېواد. د کرهنې او مالدارۍ د خپرونې درنو مینوالو، بیا هم ستړي مشئ. وړاندې مو یادونه وکړله چې موږ د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند وزیرو سیمې ته راغلي یو. دغه کومه سیمه کې چې اوس موږ قرار لرو دا د حکیم آباد اړوند خیرمینې سیمه ده. نن ورځې خپرونه مو یوازې ځمکنیو توتانو کښت او حاصل ته ځانګړې کړې ده. نن تاسې له دې خبرو چې د خوږیاڼو ولسوالۍ په ځمکو باندې څومره ځمکني توتان کرل شوي دي، حاصل یې څنګه دی، څنګه کرل کیږي، کم تر کم هغه د کښت طریقه زموږ د هغو سیمو بزګر چې په خپلو کروندو ځمکني توتان نه کري، غواړو چې هغوی ته د کښت هغه طریقه هم وروښیو. نو د همدغې کروندې په یوه څنډه کې را سره بزګر ناست دی. غواړو چې له ده سره خبرې وکړو، هغه پوښتنې چې باید ځواب شي له ده یې اورو. ستړي مشئ، په خیر راغلئ. الله دې خوشحاله راکړه. تاسې خپل نوم راته واخلئ. زما نوم سید مزار پاچا. ښه ښه. د همدې سیمې اوسېدونکی؟ او د همدې سیمې اوسېدونکی. ځمکني توتان دې کرلي؟ او لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې په څومره ځمکه د ځمکني توتان کرلي؟ یاره تقریبا داسې وښیه چې یو 12 بیسپې ځمکه وي او دغه کرلي دي. دې نه د وړاندې توت کرلي وو؟ دې نه مې مخکې کالو کې کرلي وو او ښه حاصل یې راکړی وو او سږ بیا ورته دا پروګرام. دغه کومه ځمکه کې چې موږ ناست یو دا 12 بیسپې ده؟ او دا 12 بیسپې. او دا څوم کال ده چې کرل شوي دي؟ دا پروس کال یې کرلي او سږ کال یې حاصل ورکړی. دویم کال یې ده؟ دویم کال یې. هغه لیدونکي چې غواړي دوی هم په خپلو ځمکو دغه ځمکني توتان وکري، د کرلو طریقه یې ورته وښیه، څنګه کرل کېږي، چل ور وښیه. د کرلو طریقه خو داسې ده چې پټې به ښه جوړ کړي، وابړي او برابر به کړي په هغه باندې، او بیا به د هغه ډیران ورته واچي حیواني سره، دا به ورته واچي او بیا د هغې نه علاوه به چري وباسي. دا چري په څومره اندازه کې؟ دا هم یو پوښتنه ده. دا خو چري مختلف خلک وباسي، څوک 50 سانتي او څوک 25 سانتي. کوم یو ښې راځي؟ دا 25 سانتي انشاءالله ښې راځي. دا څومره ده؟ څومره اندازه کې دا چري؟ 25 سانتي دی. 25 سانتي کې ده. دا بیا له کومه کېږي دغه ځمکني توتان؟ د دې تخم دا خپله د همدغې بوټي انتقالېږي؟ د دې خپل هم دا بوټي انتقالېږي. او دا د کال په کومه میاشت کې؟ دا د جوزان ایسته نور اره میاشت کې انتقالېږي. ښه، بس دې ځینې انتقال کو بل ځای وکړه؟ بل ځای وکړه. ښه. کله چې وکرل شول
بیا څه غواړي ضرورت څه ده کیمیاوي سرو کې کومه سره ورکوي څومره اوبه خوار ته اړتیا لري په دې وغږیږي راسره او بخار خو ډیر غواړي او هغه خپل اندازتن او بخار غواړي چې ډیرې به چارې ډکوي نه او بیا د خپل یو هغه چې تیغنا چې بچکیا چې بیا د دې نه د حرکت کوي او سره د ډي پي سره بګې کیمیاوي سره بګې اچو او هماغه پټي کې چې کوم وخت کې د هغه سره ور واچول حیواني سره نو هغې سره بیا د انشاءالله کار ښه کوي. دا اوس تا خرڅ کړي خپله مارکېټ ته وړې په دې راسره وغږیږه. دا خو ما خرڅ کړي اجاره مې خرڅ کړي دي. په څو دې ورکړي؟ او دا پټې تقریبا ما په 15,000 روپۍ 15,000 افغانۍ نو 12 روپۍ ده او 15,000 خرڅ شوی ده. بالکل که چېرته په دې غنم وکرل شي بل څه وکرل شي دومره حاصل خو نه کوي که نه خو غنم به وکرل شي نو تقریبا دا د 1,500 نه پورته حاصل نشي کولی. یعنې دا یو ښه حاصل ده نو تاسې لپاره. او د دغې د راټولولو طریقه بیا څنګه ده؟ دا څنګه راټولیږي؟ څومره وخت وروسته راټولیږي؟ دا خو چې کله حاصل ورسېدو په خیر سره نو دا یوه ورځ پس ټولېږي، درېیمه ورځ ټولېږي. ژوند کې څومره خوښي؟ الحمدلله ډېر. بالکل. نو اوس خو د خدای فضل ده موږ چې ګورو دلته د بېلابېلو سیمو کارګر راغلي په کار بوخت دي. الحمدلله ډېر کار نورمال هغه دی حالات دی او بس ټول خلک خوشحاله دي او خپله مزدوري چې څومره پیدا کېږي د خپل هېوادوالو ته موږ ډېر خوشحاله کېږو چې ټول. ډېره زیاته مننه. الله دې ته خوشحاله کړي. درنو لیدونکو تاسې د دې مشر څرګندونې واورېدې. دی وایي که چېرته ما په دغه کرونده باندې چې دا شاوخوا 12 وسپې ده غنم کرلي وه نو دې چې په صحیح طریقې سره پالنه شوې نو ډېر زره حاصل لاسته ترې راته. خو د همدغه کرونده په 80,000 روپۍ په سوداګرو یا تجار باندې خرڅه کړې ده. یعنې چې لو نه اخلاص ده ترېشل نه اخلاص ده. نو که چېرته زموږ هیوادوال دغسې فصلونو کار ته مخه کي موږ د خودکفایي خوا ته ځو. زموږ خپرونه جریان لري ملتیا مو وکړئ. ځلېږي لکه ستوري شو رڼا زموږ هېواد روان د ابادۍ په لورې بیا زموږ هېواد. د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو خوږو اورېدونکو کرهنې او مالدارۍ خپرونه ننداره کوئ. د نن ورځې خپرونه مو درته د ځمکنیو توتانو په کښت او حاصل ته ځانګړې کړې ده. خوږیاڼو ولسوالۍ ته راغلي یو په څنګ کې مو یو ځوان ولاړ دی. د هم په خپله کرونده باندې ځمکني توتان کرلي غواړي چې په همدې تړاو له ده سره ځینې خبرې وکړو. ځوانه ستړی مه شئ په خیر راغلی خپل نوم راته واخله. الله دې خوشحال لره ژوند زما نوم شوکت الله دی. د همدې سیمې اوسېدونکی؟ هو همدې سیمې اوسېدونکی. دا کومه سیمه ده؟ دا د حکیم آباد ده. خیرمنه. په څومره ځمکه د توتان کرلي دي؟ والا دلته مې کرلي دي چې 15 بسمې بوي. 15 بسمې ځمکني توتان. څومره وخت کېږي چې دغه فصل کرې ده؟ والا فصل خو ډېر پخوا نه کرو خو بس کېږي یو پټي نه 4 کاله 3 کاله کار کوي 4 کاله نو راکې نه بس بیا بل. دا تاسې خپله خرڅوي بازار ته وړئ که نه دلته تجاران راځي په هغوی خرڅوئ؟ نه تجارانو به نه خرڅو. دلته یو جریب ځمکني توتان چې په درست شکل یې پالنه شوي په څو خرڅېږي؟ والا جریب چې ښه توتان پکې راشي خواري وربشي او سره ویر کړي بس بیا خرڅېږي 1 لک 1.5 لک 1,000 چې پر توتانو پورې پخ دی نو چې ښه توتان بیکي ښې پیسې وکړه. خپله د کښت هغه یې د حاصل راټولول او کښت دا خو به ستونزمن نه وي سخت خو نه ده؟ نه والا بس سخت نه دی بس ټولو پکې سات تېري مزدوران ورته نیسي د تجاران نه چې هغو مزدوران ورته نیسي بس راټولوي او مزدوري هم ویر کوي او د هر چا پکې بس سات تېرېږي. تا سره دا فکر شته ده چې په راتلونکي کې دا فصل زیات کړي؟ هو زیاتوي که نه؟ هو زیاتو بس ډېر خلک به زیات کړي خیره کال ته او خلک یې بس دا سږ کال یې تخمونه دغه بیخونه بس وړي بل پټي کې کري. یعنې کار طریقه خو هم اسانه ده همدغې نه بس هغه بوټی هغه کېږي انتقالېږي نورې کروندې ته او دغه کرل کېږي همدغسې بس کرل کېږي انشاءالله ټول خلک به ډېر کړي. هغه مربوطه ادارونه په دې برخه کې تاسې څه غواړئ څه وکړي؟ والا د مربوطه ادارونه همدغه دی چې موږ سره مرسته وکړي د کانان سره هر یوه بخش کې بس مرسته وکړي سر یې ویر کړي او خلک ډېر خوشحاله توتان نه بس ترکارۍ هر څه دپاره بس ښه جوړ دي حکومت هم دا خواهش دی چې موږ سره مرسته وکړي بزګرو سره ټولو سره مرسته وکړي هر شي کې موږ دا خواهش دی حکومت نه چې بس موږ ته هر څه پر ایمان راکړي تخمونه هر څه درکارۍ او د هر څه باره کې. ډېره زیاته مننه. الله دې خوشحال لره ژوندی سکروټې دښتې غرونه یې بدل شول په غوټیو
د سپینو یوسف مخوش باچا زمون هیواد روان د آبادۍ په لوري بیا زمون د کرهنې او مالدارۍ د خپرونې درنو مینوالو بیا هم ستړي مشئ خوږیاڼو ولسوالۍ ته راغلي یو همدا اوس بیا هم د ځمکنیو توتانو په کرونده کې ولاړ یو په څنګ کې مې یو مشر سړی دی د بزګر دی په خپلو ځمکو یې همدغه توتان کرلي دي غواړو چې له ده سره هم په دې وغږیږو چې په دې سیمه کې خلک ځمکني توتان څنګه کري ستړي مشئ بخیر راغلی خپل نوم راته واخلئ زما نوم ګل حبیب دی ګل حبیب د همدې سیمې اوسېدونکی د خوږیاڼو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر زیات خوشحاله شو تا توتان کرلي او ما داسې یو جریب یو نیم جریب ما کرلی یو نیم جریب پخوا دې هم دا توتان کرل که نه اوس دې ورته مخه کړې یاره دلته دا تقریبا یو 15 کاله کېږي چې دا دې ته موږ مخه کړې ده اوس خو زیات شوي دي که نه پخوا اوس خو زیات شوي او پخوا دا چې موږ کومه کرونده دې ځای کوله دلته 4 کتې موږ ته یو چا جوړې کړې دا څنګه کرل کېږي بزغلی راوړل کېږي دا د همدغې نه موږ دغه ډکې وباسو په بل ځای کې نه وو بزغلی به همدغه بزغلی دی دا خپله بزغلی جوړوي څومره وخت وروسته باید اوبه ورکول شي یاره بس دا موږ په اول خو په وچه کرو بیا دستي اوبه ورکوو یو وخت کې موږ داسې وچه اوبو کې به م نالول اوس یې په وچه نال کړو بېرته اوبه ورکړو نو بس دا بیا کار یې لږ اسانه بیا نو داسې 10 ورځې 15 ورځې بېرته نه زرې اوبه کوو درېیمه ورځ یې بېرته ورپسې بله پسې اوبه کوو که نه چې دا ما ته ووایي مخکې چې دې دا ریشه کمزورې ده چې ځمکه رطوبت او نمجنه وي دا ته چې څومره د بغیر د اصل نه مخکې څومره اوبه ډېرې وي هغونه پیدا نه کړی شي او بیا سره څومره وخت ورکول بیا خو یو ځنې خو کار کې واچوله نو بیا چې دی کله چې په حاصل نږدې رسي بیا دې ته موږ سره ورکوو چې ګل رسي اوس دا اوس موږ وکرله مثال د جوزا کې وکرو بیا دا مني کې بیا دا شروع د خشاوي په وکړو سره نه ورکوو ژمي کې بیا دا د دې دا پاڼې خزان شي دا خزان بیا پاک دنې په لرو یو شي منې ټولې کړو پنډونه ډېر زیات هغه کوي دا او خس هم ښه خستې وو دا بیا ته لرې کړو نو بیا هغې نه وروستو سره پکې وچوو ښه چې څومره ډېره یې دا همغونه پیداناک رسي او همغونه یې دانه غټه رسي ډکې کوي رسي نو بیا دغه ژمي کې بیا چې دغه ورکړو ګل شي دا بیا ښه پول پڼوو نو ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې حاضر شو مرکه در سره تاسو سره ډیره مننه درنو لیدونکو تاسې د دې مشر خبرې واورېدې د ده په وینا چې په دې سیمه کې یو جریب ځمکني توتان چې پالنه په درست شکل شوي نو تر 1.5 لک افغانۍ پورې دلته سوداګرو باندې پلورل کېږي رښتیا هم دا د پام وړ حاصل ده که چېرته زموږ ټول بزګر زیار وګالي او لږ نوښتونه وکړي یعنې یوازې غلجاتو ته کینني دوی سبزیجاتو کري دوی بڼوالۍ ته مخه کړي نو لرې به نه وي چې زموږ د هیوادوالو ژوند د خودکفایۍ یا ځان بساینې خواته لاړ شي زموږ خپرونه جریان لري ملتیا مو وکړئ ځلېږي لکه ستوري شو رڼا زموږ هېواد روان د آبادۍ په لوري بیا زموږ هېواد د کرهنې او مالدارۍ د خپرونې درنو مینوالو تاسو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د هغه بزګرو خبرې واورېدې چې دوی په خپلو کروندو باندې ځمکني توتان کرلي دا چې د دغه توتانو فصل حاصل ته ورسیږي نو ضرور مارکیټ ته اړتیا لري دا به مارکیټ ته وړل کېږي هلته به خرڅېږي خو ډیری بزګرو خپل همدغه د توتانو حاصل په کروندو کې په سوداګرو یا تجارانو باندې خرڅ کړی یا پلورلی دی اوس غواړو چې د همدغه ځمکنیو توتانو کاروباري یا سوداګر سره خبرې وکړو زموږ په څنګ کې ناست دی دا چې دوی دا توتان څنګه بسته بندي کوي له دې سیمې کومې سیمې ته وړل کېږي هلته یې مارکیټ څنګه ده غواړو چې له ده سره وغږیږو ستړي مه شئ په خیر راغلئ السلام علیکم په خیر علي وروره تاسو نوم راته واخله فهیم خان یم د فتح آباد سخرود ولسوالۍ څخه د وزیرو کې د توتانو تجارت کوو کار کوو لږ یو دې ته راځم تقریبا د دغه سیزن له پیله چې شاوخوا 15 له 20 ورځې کېږي چې د حاصل ته رسېدلي دي په څومره اندازه ځمکه کرل شوي توتان ته اخیستي دي او کومو سیمو ته دې وړي دي کرل شوي خو ډېر زیات دي مقصد موږ چې یو 15 کسان شراکتیان یو تقریبا 15 پټي م اخیستي 10-12 جریب راځي او د 12.5 لکو افغانیو خریداري م کړی دی او دې سره دا کومو سیمو ته وړئ بیا دا د کابل مارکیټ ته وړو کابل مارکیټ ته وړو اوله کې چې توتان کم وي
اصل یې کم وي ریټونه یې ښه وي خو چې دا کله توتان زیات شي او د نورو ملکونو نه راشي پې مثلا پاکستان نه راځي نو دا بیا نرخونه غورځوي اوله کې ښه وي وروسته بیا ډېر زیات یعنی اوس بازار له کمزوری ډېر زیات کمزوره شوی او علت هم دا ده چې له نورو سیمو له نورو هیوادونو نه هغه راځي بلکل دا حاصل راځي دلته که نه؟ بلکل راځم دې ته چې کله دغه ځمکني توتان تاسې راټولوئ په دې جریان راسره وغږیږي او دا څنګه هغه بستهبندي کېږي دا څومره مقاومت کولی شي په دې راسره وغږیږي څنګه راټولوئ او څنګه بستهبندي کېږي دا هر پټی باید یو ورځ بعد ټول شي یو ورځ دمه ورکړل شي یو ورځ بعد ټول شي که چیرې دا ډېر ورځې پاتې شي بیا پټي کې دا پخېږي دا چې کابله پورې ځي بیا دا تورېږي او اوبه کوي دا تاسې په دې ډبیو کې بسته دا موږ په دې ډبیو کې بسته کوو تقریبا دا ډبی شپږ نیم سوه ګرامه راځي شپږ نیم سوه ګرامه راځي تقریبا 28 شوی دغه یو ډبی مصرف کړي 28 سره د مزدورو د مارس مصرف سره ګاډي هلته هغه سره او اوله کې ریټونه ښي اوس فلحال پرون مې چې زنګ والی دی 50 روپۍ وایي دا ډبی خرڅېږي راځم دې ته چې تاسو سره څومره کسانو ته د کار زمینه پیدا شوې تقریبا فلحال 45 کسانو پورې موږ سره کار کې لګیا دي او موږ هم په همدې خوشحال یو که زموږ کېږي او که نه کېږي دا کاریګر بیچاره چې راځي موږ ته وایي چې موږ کار کوو تاسو سره یا هغه کوو چې څوک هم ضرورت نه وي مثلا دغه ماشوم چې ما سره شاته ولاړ دی بل څوک راته ویل چې دا یتیم دی زما کاریګر ته ضرورت هم نه وایي دا یتیم دی مال زه بس دا دې پکې وي همدغه کاروبار دی دیاړي دی همدوی هم کوي او موږ هم که ګټه موږ له وکړي او که ونه کړي زموږ هم کسب دی تجارت دی موږ یې کوو او مجبور ډېره زیاته مننه الله دې ښه لره خوشحاله اوسئ تاسو نه مننه ډېره ستاسو نه ډېره مننه چې تاسو دې پورې رالی او زموږ غږ هم اوچت کړو سپرلی سپرلی ګلاب ګلاب هر خوا زمونږ هېواد روان د ابادۍ په لورې بیا زمونږ هېواد درنو لیدونکو تاسې د هغه سوداګر یا تجار څرګندونې واورېدې چې ځمکني توتان دلته په کروندو کې اخلي او بیا یې کابل ته رسوي هغه په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړله چې یوازې له دوی سره شاوخوا 40-50 نفره کاریګر په کار بوخت دي اوس غواړو چې د همدې برخې یو کاریګر سره وغږیږو ستړي مه شئ په خیر راغلئ خیر اوسئ خپل نوم راته واخله نوم مې ظاهر الله بس ځمکني توتان راټولوئ دا څنګه چې راټول کړي بیا بعد څنګه بستهبندي کېږي ته دې کیسه راته وکړه دا اول مزدوران ټولۍ پوه شوې استاده او موږ بېرته چې پچیو کې ټولۍ بیا موږ دا ډبي کو دغسې ډبي کې اچوو په طریقې سره اچوو بېرته دغسې بیا دا شټپلر کېږي پوه شوې دغسې سټپلر پرې وهئ که نه دا شټپلر پرې دغسې پوه دغه په دغه ستان باندې نو تاسې ته د ډبي په بدل کې پیسې درکوي که نه د ورځې مزدوري درکوي دا د ورځې مزدوري راکوي موږ ته څومره مزدوري درکوي 300 روپۍ به شاوخوا د ورځې څومره خوشحاله یې الحمدلله خوشحاله یم ولې چې خپل وطن کې الحمدلله د کار زمینه موږ ته برابره ده همدلته شکر دی خوشحاله یم دلته کار کوو او نور ته مطلب دغسې وایي چې خپل وطن کې هم دغه پټۍ چې څوک لري دغسې کار وکړي چې د نورو خلکو هم کار وشي نو د هیواد له نورو ځوانانو د غوښتنه څه ده یو شمېر ځوانان شته دي چې هغوی نو یوازې له دغه وطن نه سترګې پناه کول غواړي او نور په دې کې نه دي چې په نورو ملکونو کې به یې ژوند څومره هغه مطمئن وي مسؤول وي خو یوازې له هیواده وځي په قاچاقي په سختو لارو ځي هغوی نه د غوښتنه څه ده هغوی زما غوښتنه دا ده پوه شوې چې خپل وطن کې مطلب د کار زمینه برابره کړي او خپل وطن کې کوشش وکړي چې کار وکړي ولې چې په پردی ملک ده هغوی کې چې سړی کار وکړي چې د خپل ملک کې مطلب یو کار زمینه ځان ته برابره کړي همدلته د کار وکړي لار کې سل مشکل وي د مرګ مشکل ورته شته دی نور مشکل ورته شته دی خو چې خپل وطن کې سړی کار وکړي هغه ډېر غوره ده که نه نو درنو لیدونکو تاسې د دې ځوان خبرې واورېدې دا وایي چې په خپل کار دغه کار کې خوښ دی ځکه خپل وطن ده او د کار زمینه ورته پیدا شوې ده ډېره زیاته مننه چې حاضر شو مرکه دې راسره وکړه مننه ستاسو هم ډېر زیات مننه خیر ځلېږي لکه ستوري شو رڼا زمونږ هېواد روان د ابادۍ په لورې بیا زمونږ هېواد د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو قدرمنو اورېدونکو تاسې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د هغه بزګرو چې په خپلو کروندو یې ځمکني توتان کرلي د هغوی خبرې واورېدې دغه راز د همدغې ځمکنیو توتانو د کاروباریانو سوداګر خبرې مو واورېدې د کاریګرو خبرې مو واورېدې اوس مو له دې خبرو چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې په څومره ځمکه
دغه فصل کرل شوی دی نو غواړو چې د خوږیاڼو ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو د باغدارۍ د برخې مسؤل انجینر عصمت الله سره په همدې تړاو وغږیږو. انجینر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. خیر اوسې ناصري صاحب، تاسو په خیر راغلئ. خوږیاڼو ولسوالۍ ته په خیر راشئ. ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب ما د خپرونې پیل کې مې یادونه وکړله، اوس مې بیا هم د یادونه وکړله. راځو دې ته چې ځمکني توتان له کله نه په خوږیاڼو کې دود شوي دي کښتې، او په څومره ځمکه به کرل شوي او په کومو سیمو کې کرل شوي دي؟ نو دا تقریبا خوږیاڼو ولسوالۍ کې په 150 جریبه ځمکه باندې کرل شوي دي چې هغه کري چې دي خیرمنه کلی دی، او د حکیم آباد ساحه د صاحبزادګان دي، د ملا کلی دی، او همداسې پورې غاړه پیرخیلو ساحه کې دي، خوځخیلو ساحه کې دي. دغه کمې کرې چې اوبه لري په دغه کې د زمیني توتان کرل شوي دي. بل بزګرو ته د مشورې برخه کې مثلا دوی خو د کیمیاوي سرو غوښتنه هم کوله چې مرسته یې ورسره ترسره شي، خو خپله د دغه بوټي د کښت په ښه روزنه کې دوی د مشورو غوښتنه کوله. تاسې داسې کله شوي دي چې بزګرو سره په دې برخه کې مشوره شوي او لارښوونه ورته شوي؟ ولې نه، ما خو مخکې یادونه وکړله چې کرې زښته ډېرې دي، او ترویج مامورین چې دي، کارمندان چې دي، هغه په وخت سره به ټولو کاریو ته موږ لاسرسی کوو. ځینو کارو کې موږ بزګرانو ته لارښوونې کړي دي، تخنیکي مشورې هم ورکړي دي. موږ سره خپله په لاس کې شی نشته چې دوی ته مثال ډیپي سره ورکړو یا دواګانې ورکړو. نو که کمې دي بعضې بزګرانو ته ورسېږي، بعضو ته ونه رسېږي. نو زما د زراعت ریاست څخه د وزارت زراعت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته یو سیستم برابر کړي او دغو سره په هغه وخت کې مرستې وکړي چې دهقان ورته ضرورت ولري. یعنې دغه مرسته خپله یو وخت لري. نو که هغې وخت باندې بزګر سره مرسته ونه شي، نو وروسته مثال دو چې حاصل راټولوي یا حاصل په ختمېدو وي، نو دو سره هغه مرسته بېس ګټه نه لري. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوس ناصري صاحب، کور مو آباد. مننه، خیر اوسې. درنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، د کرهنې او مالدارۍ دغه خپرونه چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې مو د ځمکنیو توتانو کښت او حاصل ته ځانګړې کړې وله همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بلې سیمې ته به ځو، بله موضوع به ټاکو، تر هغې مو په لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.